کوشش به دا کې هر وخت چې هر هغه شی چې ستا غوسه ډېروي او ته غوسې ته رارسوي د غوسې درجې ته او د غضب درجې ته هغه پرېږده شاته شه دغه کار نه ځکه چې دې ټیم کې انسان بیا د غوسې په کنټرول کې شي او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي سبحان الله دې حدیث ته غوږ کېږدی ښه صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی د پښتنو دپاره ډېر اهم دی اګر ټول مسلمانانو دپاره خو د پښتنو بعض خبرې هغه د جهالت دي لکه بعض جاهلان دا وایي نه راغه دی چې د چا سره دې جنګ شي او اوچتې کې یو سړی راواچوي ځمکې له دا نر سړی دی او بعض والعیاذ بالله هغه چاته نر وایي چې په جنګ کې د بل خور مور وکړي وایي سم کار دې کړی والعیاذ بالله یو سړی د چا خور یا دی مور یا دی ښځه دی ته سم کار دې کړی واوره پیغمبر څه وایي وی لیس الشدید بالسرعه پهلوان ګوره هغه سړی نه دی چې راولګي دا بل راوپرځوي دا ګوره پهلوان نه دی مونږ خو پهلوان هم دغې ته وایو ګوره صاحب څه خیال دی پهلوان چا ته ویلی کېږي چې بل راوپرځي پیغمبر وایي نه دا حقیقي پهلوان نه دی ښه نو پهلوان څوک دی انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب پیغمبر وی پهلوان هغه دی چې د غصې په وخت کې ځان کنټرول کړي دا پهلوان دی دا دروند سړی دی دا زورور سړی دی دا دینداره سړی دی دا تربیت یافته سړی دی دا هغه سړی دی چې په قرآن او حدیث باندې پوهه دی غصه کنټرولول دا ګورې د مؤمنانو صفت دی الله سبحانه وتعالى بسورة آل عمران کې د مؤمنانو د صفت ذکر کړی دی والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس مؤمنان هغه دي چې یو خو د غصه سکي پټوي او بیا خلک بخي دوه کارونه دي صرف غصه کنټرولول نه دي که نه یو سړی د غصې کنټرول کړه یو ښه سړی دی د ده نه زیات ښه کم یو دی چې بیا دې معاف هم کړي الله اکبر دا ډېر ګران کار دی یعنې یو خو دې غصه کنټرول کړه او بیا دې سړی معاف کړو لکه ته ګاډي کې روان یې یو سړي دا ګاډه ول اکثر یو بل ته کنځلې کوي راغی مخې ته شیشې کته کړه تا ته کنځلې کړه خلکو په مخ کې دې ټیم کې خپله غصه کنټرولول د ایمان غواړي او بیا په هغې د پاسه دا سړی معاف کولو آسان کار دی نه نو ځکه اجر ته ګوره اجر ته ګوره امام ابو داود امام ابن ماجه دا حدیث راوړی خو دلته ته دا خبره ذکر کوم ګورې معافي د هغه چا اعتبار ولا دی چې طاقت یې او معافي کي لکه اوس کمزورې بیمار غونته کې سړی دی او ښه یو پهلوان سره مخامخ شوی هغه پهلوان ورته کنځلې وکړې او ورته وایي که ته د پلار نه پیدا یې راوځه بار ته او که ته داسې او ته او دی به معاف کړی ورته ویل لازم معاف کوی ته اوس رسې کې چې نه معاف کوې خو ځان پرې ګربې یو دا معافي ده یو معافي دا ده چې ته زورور یې او معافي کړې لکه ستا د ښځې سره مسله راله کور کې هغې نه څه غلطه خبره وشوه یا څه غلطي ته وشوه ته زور لري په دغه ښځه باندې که نه سړی زوروري که نه ها استثنایي حالات شتي بعض هغه دي چې ښځې پې زوروري دي خو عام حالت دا دي چې سړی په ښځه باندې زورور دی دا سړی راولګي دا ښځه معاف کړي دا صحیح زورور سړی دی دا هغه پیغمبر چې ورته زورور ویلي دا هغه زورور دی نو واوره حدیث امام ابو داود امام ابن ماجه راوړی من کظم غیظا وهو يقدر على انفاذه یو سړی چې خپله غوسه پټه کي او د ده طاقت یي د بدل اخیستو دا پکې شرط دی طاقت یې شتي خو بیا هم خپله غوسه هغه پټه کړه دعي يوم القيامة على رؤوس الخلائق إلى الجنة دا قیامت په ورځ به پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا ټول مخلوق ولاړي او الله به د هغه نوموالي هغه پلانې د پلاني زوی راوباسي چې جنت ته ځي على رؤوس الخلائق دا ټول مخلوق به نوم واوري څومره لوی عزت دی
چې تا په هغه ورځ یو څوک دې کس له ورکړی وی ځه تا ته یې کنځلې وکړې تا ورته هم وکړې هېڅ هم نه و شوي به کیدای شي چې خلکو داسې ویلی وی په تا باندې چې مړه دله په کار و چې ځان یې غلی کړی وی او داسې نه و مناسب دا خبرې به دپسې شوي خو چې کله تا غصه کنټرول کړه سړی دې معاف کو او طاقت دې و د بدل د اګستو د قیامت په ورځ د ټولو مخلوقاتو په مخ کې به الله د دې سړي نوملي او جنت ته به یې راغواړي د څومره لوی عزت دی هم په دنیا کې هم ګورې دا سړی عزتمني درته دا خبره هم ذکر کم ګورې خو عزتمني عزتمنو ته درنو ته دروني لکه اوس ته راشي زما خواله او ما سره خبرې واړی او ګرم شي او یو دوه درې کنځلې مو وکړي او زه غلی شم او تا ته یم چې بس زه کور ته او زه د کور ته ننوځم اوس داسې کې دوه قسمه خلک دي یو هغه دي چې هغه په درون خوی نه پوهېږي نو هغوی به څه کوي زما بد به وایي مړه داسې خبره شوه ور دې بند کو کور ته ننوتې دا د کوم ځای غیرت و دا د کوم ځای پښتو وه خو درانه مؤمنان به ما ته ښه په دروند نظر ګوري چې یاره دا سړی په رښتیا ډېر دروند سړی و ته ګوره هغو ته څه څه وویو او دا ورته وایي زه بس الله دې تا وبخي او ور یې بند کړو کور لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی الله عنها وویل چېرته د خپل ځان دپاره نه ده غوسه شوې بلکې بعض روایتونه دي چې راځي سیرت کې چې د مکه کې مکي دور کې به بعضو مشرکانو راوغوښتو وی راشه محمد صلی الله علیه وسلم موږ تا سره خبره کوو به خوشحاله یو چې دین څه مسله ده چې خوا ته به ورغی او بې لاړې تو کړې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هغه لاړې پاکې کړې وي یا الله زما دې قوم له هدایت ورکړه دوی نه پوهېږي ولې دا تکړه سړی نه دی څه ولې دا پهلوان نه دی څه ولې دا نسب والا نه دی څه ولې دا خاندان والا نه دی ولې دا طاقت والا نه دی هر څه والا دی خو خاندان والا دی ځکه خو داسې دی که نه صحیح معنو سره طاقتور دی ځکه خو داسې دی که نه دروند دی په صحیح معنو سره ځکه خو دا چلوږو که نه د سپک سره ځان سپکول دا د کوم ځای دروندوالی دی د سپک سره ځان سپکول دروندوالی د یو بد اخلاقه سره ځان بد اخلاقه کول دا دیندار دی او دا دروند سړی دی ته په بازار کې لګیږي یو سړی تا ته کنځلې وکړې دې بازار ته ووتې دا خوا کې چې دا بازار دی یو سړي ته کنځلې وکړه او ته ورسره هم دیږې او بهر نه درې کسان رالو په تاسو دواړو کې به هغه یو ورته ښکاري شي چې چا اول شروع کړې ده څه پته به ولګي هېڅ پته نه لګي دواړه یو شان کنځل مار دي دواړه یو شان ښکاري چې کمقل له جواب ورکړې ته وي ته هم د هغه په درجه کې شوې سپک لري سپک سره ځان سړی سپکوي خو نه هسې د حدیث مې ته ذکر کړو قیامت پر ورځ به الله دې سړي له دومره لوی عزت ورکړي نو په دنیا کې هم عزتمند دی آخرت کې هم عزتمند دی دا زما تجربه ده او دا خبره د قرآن او د حدیث د نصوصو نه هم واضحه کېږي اشارې ورته شوي چې دا سړی دنیا کې هم عزتمند دی آخرت کې هم دی خو زه درته دا خبره وکړم که چېرته یو خپل راولګي تا سره بد وکړي تره ماما کاکا رور هر څوک چې دی او تا سره بد او ته صبر وکړي او ته ښه اخلاق استعمال کړي کیدای شي دغه ټیم کې خلک تا کمزوری وګڼي خو دا دلیل لیکل در کومه چې دا خلک به لازم یو ورځ به الله مجبوره کوي او ستا صفت به کوي چې پلانې د لوی سړیتوب خاوند و پلانې ډېر درون انسان همدغه دشمنان به دې صفت کوي لکه چې ته ستا خوی درون تا صبر کړی تا غوسه پټه کړې دا درته یو فایده ذکر کړم ذهن ته مې راغلو ډېره قیمتي فایده ده د غوسې په وخت کې خلک څلور قسمه وي د غوسې په وخت کې خلک څو قسمه وي څلور چې زر غوسه کېږي او زر یې غوسه سړېږي دا اولنی قسم دی زر غوسه کېږي او زر یې غوسه سړېږي داسې کمالي خو نه دی کمال پکې شته نه تلک بتلک یا هذه بهذه دا په دې شوه خبره ختمه شوه زر غوسه شو او زر یې غوسه ختمه شوه قصې ختمه شوه څه کمال پکې نشته خو دومره ده چې زر غوسه کېږي او زر بې طبیعت برابري
نور څه کمالي سړی نه دی. ښه یو سړی دی ډېر په مشکله غوسه کېږي او بیا ډېر په سختۍ راضي کېږي، یعنې ډېر وخت بعد او نه راضي کېږي، دا هم څه کمالي نه دی. هذه بهذه نه غوسه کېږي، ډېر یعنې وخت بعد ولا غوسه ورځي، خو هلته ډېر وخت بعد بیا راضي کېږي، نو کیسه یو شان ده. څه کمال خو پکې نشته، که نشته پکې نشته. دا دوه قسمه خلک لرکه. په دې ټولو کې بدترین هغه دا دی زر غوسه کېږي او د غوسې ډېر وخت بعد سړېږي. یو نیم سړی زر غوسه کېږي، په هره خبره غوسه کېږي او بیا یعنې خبره جوړوي نه، ډېر وخته پورې وراني. دا د ټولو نه بدترین انسان دی. په ټولو کې غوره انسان په دې څلور واڼو کې هغه دا دی چې غوسه وله ډېره په مشکله ورځي او ډېر ژر یې غوسه ختمېږي، او دا ډېر لږ دی که نه ډېر دي؟ دا لږ دي. غوسه وله نه ورځي او که له ورشي نو بیا زر راضي کېږي، غوسه زر سړېږي. نو په اوله درجه کې کم یو دی؟ زر غوسه کېږي نه او زر راضي کېږي. دویمه درجه کې کم یو دی؟ دې څنګه دویمه درجه کې؟ دا ټول نه بدتر دی. زر غوسه کېږي زر راضي کېږي، دی ګزاره کوي، اوس کمالي نه دی خو په ده پسې دی. دویم هغه دی دریم چې یعنې زر نه غوسه کېږي خو زر راضي کېږي هم نه، دی یعنې بیا د دې اخري نه غوره دی. او ټول نه بدتر کم یو دی؟ زر غوسه کېږي او راضي کېږي نه. نه نه ښه بعض چې غوسه شي ته پسې ورشي نو د ده ښه تمه پیدا شي، لکه کله ناکله د یو نیم سړي خواله بیا تللی هم نه شي که نه. لکه اوس یو سړی دی تا سره یې جګړه وکړه، زه یې خواله ورغلم چې وروره زه خیر د تمه پیدا شو چې دی خواله راغی، یعنې مطلب دا چې زه څه یم زه څوک یم. نه 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 دی به راځي دلته په دې قدمونو کې به ماته پرېږدو، دې ډېرې په مخ کې او د کلیوالو په مخ کې او بعض پکې لا دا وایي په فیسبوک به معافي غواړي. دا به یو قصه ما اورېدلې ده. ما د یو کس لیکل ولیدو یو پیر په فیسبوک باندې څه لیکلي کړي چې ما هغه او زه ټول پېژنم، چا چې مې دا کار کړی او چا چې کړی ټول پېژنم، چې وایي ما نه داسې کار شوی دی او داسې غلطي رانه شوې ده او زه معافي غواړم او زه بیا داسې بیا ما معلومات وکړو چې دا سړی صحیح ده که غلطي دې شوې ده او معافي غواړي نو فیسبوک ته څه ضرورت. وایي دا ورته هغه جانب مقابل ویلو چې معافي ده له هله من قبلو چې ته به فیسبوک ورکړې. دا غریب بیا مجبور و ځکه چې هغه مسله ډېره مخکې تېرې وه، نوره خبره نه جوړېده، نو بس هغه بیا ما په خپلو سترګو هغه د هغه معافي هغه ختمه لیدلی. وایي زه هغو ته درخواست کوم چې ما دې معاف کړي، ډېر ښه خلک دي او زما نه غلطي شوې. نو ستا د دې معافۍ څه فایده چې سړی دې په شرمونو وشرموي؟ ما ته به وایي په خپو پرېوځي، د سړی معاف کوم چې دا د پښو پرې وباسي، نه لازم به وایي زما خواله راځي د ټولو دیریو په مخ کې به معافي غواړي. دا خو ته سړی شرمې، دروند سړی هغه دی چې ته پسې ورشي ورته ووایي چې دا پلانې دا معاف کړه او هغه ووایي چې ما معاف کړی دی راتلو ته ضرورت یې نشته، بس ما معاف کړی ځه. د حر ابن قیس او دویا قصه محسوسه پیرې بیان کړې ده چې د عمر ابن خطاب سره به دغه کس کېناستو او ترې راغی د حر ابن یزید او ورته ویوي د تره ورته دا ویوي د امیر المؤمنین سره ته ډېر کښېنې پاسې ما وله مخالف بوځه، زه به ورسره ملاقات وکړم. هغه وایي صحیح ده. ته یې واغېستو عمر بن خطاب پسې بوت چې څنګه ورننوت هغه ورته یې ترې ورته د خطاب زویه وي هروارې وایي چې دا مې کومه جاښه راوستې ده. هغه ورته یې څه چلی ولي
وی عدل و انصاف فیصلې خو ته نه کوي. نو عمر بن خطاب ډېر زیات غوسه شو، سم غوسه شو او وی نږدې و چې دا سړی وهلی دی. نو ډېرواری ورته ووایي امیر المؤمنین الله په قرآن کې پیغمبر ته ویلي چې د جاهلانو نه مخ واړوه، پیغمبر ته ویلي او زما دا ترم په جاهلانو کې دی. وی عمر بن خطاب داسې غلی شو، داسې ودرېد لکه په اور باندې چې اوبه واړي. وکان وقافا عند کتاب الله، وی د الله د کتاب نه به بیا هغه یو ذره نه مخکې کېدو نه وروسته کېدو. سړی یې معاف کړو. په څومره غټ درجه باندې د امیر المؤمنین او یو سړی ته په ډک مجلس کې وایي ته د انصاف فیصلې نه کوې، هغه معاف کړو. دې ته وایي درون انسان. ته سړی په شرمونو وشرمې بیا یې ما معاف کړی. دویم معنی په دې کې دننه دا پرته ده لا تغضب کې چې کله غوسه شي نو دا غوسه چې درته د څه امر کوي هغه بیا مه کوه. لکه دا دواړه خبرې په دې کې دننه پرتې دي. اولنۍ خبره پکې څه ده؟ هغه څه مه کوو چې غوسې ته دې رسوي. نو دویم پکې دا خبره هم پرته ده که ورسېدي چېرته غوسې ته نو بیا د غوسې خبره مه منه. ښه به کوي دی دغه ټیم کې. لکه یو حدیث کې داسې راځي د سلیمان ابن سرد رضی الله عنه روایت دی، په هغې کې داسې دي امام بخاري دا حدیث راوړی، امام مسلم هم راوړی. وی كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، زه د پیغمبر سره ناست وم په یو مجلس کې، ورجلان یستبان، او دوه کسانو یو بل ته کنځلې شروع کړې. د چا په مجلس کې؟ پیغمبر په مجلس کې. وګوره غوسه کوم ځای ته سړی رسېږي. دواړو یو بل ته بدې ردې شروع کړې. فغضب احدهما، خو یو پکې ډېر غوسه شو. فاشتد غضبه حتى احمر وجهه وانتفخت اوداجه، او هغه یو پکې دومره غوسه شو چې د مخ یې تک سور شو، د مرۍ دا رګونه یې راوپړسېدو، د مخ دا رګونه یې راوپړسېدو، دومره غوسه شوی. وی پیغمبر موږ ته ووایي چې یو بل سره لګي، او پیغمبر موږ ته ووایي چې ما ته یو داسې خبره معلومه ده که ده ووایي دا غوسه به ختمه شي. څه ده؟ که ده ووایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذهب عنه ما یجد، دا غوسه به ختمه شي. وی څنګه چې دا خبره وکړه دا بعض صحابه کرام په هغه خواله رالو. وی پیغمبر وی چې تعوذ بالله من الشیطان، پیغمبر وی چې الله پورې پناه ونیسه د څه نه؟ د شیطان. او غوسه وی غوسه کې دي صحابه کرامو ته وهل بي جنون، ولې زه لیونی یم چې اعوذ بالله ووایم؟ لیونی شي. ګوره غوسه سړی کوم ځای ته رسوي. دا نصیحت اوس د چا دی؟ دا د پیغمبر دی. او دې سړي دې جواب ته وګوره، ولې وهل بي جنون، لیونی شوی یم څه؟ دا اوس زه لیونی ښکارم؟ بعضو علماو د دې دا جواب کړی دی چې احتمال داسې شته چې دا سړی به منافق و، او بعضو ویلي چې نه منافق نه و، ښه مسلمان و، خو غوسې ولا عقل یې ولې رانیولی و، غوسې ولا عقل راونی و، نو دی بیا په څه باندې پوه نه شو. ښه که چېرته غوسه دله درشي نو هغه څه مه کوه چې د غوسه درته وایي ځان کنټرول کړي. ځان به څنګه کنټرولوې؟ یو طریقه یې دا ده، څه ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دویمه طریقه دا ده، دویمه طریقه امام ابو داود دا حدیث راوړی دی، اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، که ولاړي نو کیدیني. که غوسې ختمه شو نو ډېره ښه ده، که ختمه نه شوه فلیضطجع، نو بیا دې سمبلي. که ولاړې کښېنه، او که ناسې سمله. الله اکبر. د پیغمبر دا نصیحتونه ګورئ هسې نه دي. ولې ویلي چې که ته ولاړې کښېنه، دې کې څه فایده ده؟ نه څنګه؟
بارک الله فیک دی جواب دی په ولاړه تا کله نقصان ورکړي نو کښېنه لکه اوس جګړه روانه دوه کسان یو بل باندې لګي ګزارونه کوي ته دې یو ته لکه بس بس اوس مه کوه بیا هم ولاړ دی د هغه مخې ته نو کیدی شي چې بیا په جګړه ورشي خو چې کښېناستو که تاسو خیال کړی کله چې خلک ګواښ وکړي د یو ته کښېنئ چې کښېنئ نو خبره څه شي سړی شي سبحان الله کښېناستو سره غوسه کمه شوه بل اوس دې نقصان نشي رسولی ښه که په ناسته نه کېږي لکه دوه کسان دي ناست دي او وران شو نو بیا دې لږ سملي چې سملاستو سره هم دا غوسه دا کنټرولېږي یو حدیث کې داسې راځي فلیلصق بالارض دا خېټه یې د ځمکې سره جوخته کړي علماو دې کې دا حکمت ذکر کړی دی چې کله دې پر ځمکه باندې سملي که نه نو ده ته به خپله عاجزي راښکاره شي چې سملي او ته ځان ته دا ووایي چې ته څه وکړي چې ته غوسه کېږي او د خلکو نه بدل اخلي خاوره یې او دې خاورې له به واپس ځي دومره ګټې ګټې خبرې دې شروع کړي زه به دې مړ کړم او زه به دا وکړم او ته راوځه او زه د پلار زوی او ته د پلار زوی او زه پوښتنه او ته پلان او زه دې پرېږده دا خبرې د خاورې نه پیدا یې دې خاورې له به واپس ځي نو ځمکه باندې سملاستو سره یو دا فایده پکې ده په سړي کې څه راشي عاجزي راشي او خپل اصلیت ورته راښکاره شي ښه یو بل حدیث کې یو بله طریقه راغلې د امام ابو داود راوړې هغه حدیث سندن داسې مضبوط نه دی خو عمل پې کېدی شي په دې باب کې ځکه چې علما وایي دا په باب الشواهد کې دی نو ځکه پې عمل کېدی شي هغه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ان الغضب من الشیطان غصه د چا د طرف نه شیطان د طرف نه انسان ته اچولی کېږي او شیطان د اور نه پیدا شوی دی او اور به مړ کېږي په څه باندې اور په څه مړ کېږي په اوبو باندې فاذا غضب احدکم فلیتوضا په تاسو کې چې څوک غوسه شي نو چاردام دې وکړي خو دا ښه واضح خبره چې چاردام سره غوسه بلکل ختمېږي لکه یو حدیث کې داسې راځي یو روایت علي رضی الله عنه دی چې د چا نه ګناه وشي نو دی دې چاردام وکړي او 2 رکعته لمونځ دې وکړي ولې صحیح شو که توبه وویسته خو ولې دا اودس او دې ته څه ضرورت دی ځکه چې د دې ګناه حرارت وي د دې ګناه خپل ګرمایي شي چې دا جسم را ګرم شوی دی د الله په نافرمانۍ سره نو دې چاردام سره به هغه حرارت څه شي د ګناه هغه حرارت هغه به کم شي ښه نو څه طریقه شوه غصه به څنګه کنټرولوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووایي که ولاړې کېبنې که ناسې څه به ملي او یا به چاردام وکړي حدیث نورې طریقې هم شته د هغه ځینه لاړ شي دا هم یو طریقه ده هغه ځینه وځه لکه اوس دا ښکلې تجربه ده ښکلې نسخه ده د هغه چا دپاره چې د ښځې سره وران شي یو سړی د کور کې د ښځې سره وران شو او ښځې موضوع چې کوي انسان دا خو نه اوسپنه خو نه ده د هغې هم زړه دی د هغې هم وینه جوش کوي هغې هم بلډ پریشر های کېږي د هغې هم شوګر کمیږي زیاتېږي د هغې هم دماغ دی د هغې هم عقل دی هغه هم کوڅه کېږي غوسه شو تا ته خبره وکړه په تا ډېره بده ولګېده هلته پیغمبر سوی لا تغضب هغه کارونه نه ځان لرې ساتئ تا غوسې ته رسېږي ښه ته غوسه شوې وایي زه خو اوس غوسه شوی ښه نو اوس غوسه کنټرول کړه څنګه کنټرول کړم د دې ښځې د مخې نه لاړ شه لږ لاړ شه بهر ته ملګرو سره کښېنه ګپ شپ ولګوه بیا چې راشي طبیعت به دې څه طبیعت به دې برابري لکه خوله رضی الله عنها قصه ته معلومه ده څه قصه ده خاوند چې ورته زهار یې ورته ویلي چې ته په ما حرامه اوس ابن الصامت ولې دوی غوسه شو او غریب و او د دې به څه مطالباتو څه خبرې وې په دې کې غوسه شو هغه ورته ته په ما داسې لکه زما مور په خپله خوله وایي بیا لاړ ووتو وایي
غصه شو هغه خولې نه خبره ووته بیا لاړ ووتو بهر د ناستې ځای و هلته کېناستو د ملګرو سره خپلو همزولو سره او بیا غصه سړه شو بیا راغی نو یې ډایرکټ په ما باندې راته وویل لکه زه یې رانیوم نو ما ورته وایي چې د هغه وخته پورې به نه رانږدې کېږي چې څو پورې د پیغمبر نه اجازت نه یې اخیستې تا خبره کړې ده نو ګوره د ده غصه په څه سړه شو بهر ته ووتو نو چې تا قسم خوړلی چې زه به دې ښځې دې مخې ته ناست او ښځې قسم خوړلی چې زه به د ده مخې نه نپوځم په اخر به دا خبره یو بل بغربۍ ده او یا به طلاق ته رسي نو هوښیاره ښځه هغه دی چې د خاوند د مخې نه لرې شي هوښیار خاوند هغه دی چې د ښځې د مخې نه لرې شي دغه شان چې پلار درته غوسه وي نو ته د مخې نه لرې شه د پلار غوسه به هم ختمه شي د هغه غوسه به کنټرول شي او د هغه د خیرو نه د هغه د ګزار نه د هر څه نه به ته بچ شي نو هر هغه لار اختیار کړه چې ستا د غوسه کنټرولوي داسې ما یو مثال ذکر کو نور ډېرې داسې طریقې شتي لکه ته په لاره روانې او یو سړي تا ته کنځلې وکړي غصې کنټرولولو طریقه څه ده چې ته په زړه کې دا ووایې چې زما رب زه دې نه منع کړی زما پیغمبر زه منع کړی او دا سړی پرېږده ولاړ شي او معافي کړي او ته پې قادر ومې سزا وله ورکولی چې هر څه ته بیا هم پرېږده دا ډېر اوچت سړی دی او ځکه هغه صحابي او واقعیت اوس ته معلومه دی چې کله خپل غلام وو که نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاته ولاړ خو هغه خیال نه و پیغمبر ته نو خپل مري غلام له ګزار ورکړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته آواز وکړو ای پلانیه چې پیغمبر چې وی ته چې په ده څومره زوروري الله د هغې نه زیات په تا زورور دی بس دې خبرې سره خو ډېر مؤمنان خلک سړی آزاد کړو منډه او د مرګه پورې به دا خبر را یادولی پیغمبر ما ته ویلي چې ته په ده څومره زوروري د هغې نه زیات الله په تا زورور دی نو که ته زورور مې په چا باندې خو دا سوچ وکړي چې الله د دې نه زیات په ما زورور دی نو ته یې معاف کړه الله به تا معاف کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تغضب اخرنی خبره دا فایده به ذکر کو چې غصه مه کوه آیا غصه بالکل منع ده بارک الله فیک غصه د بدل اخیستو دپاره د خپلو خواهشاتو پوره کولو دپاره د خپل ځان دپاره د دې نه منع راغلې ده نور د الله دپاره غصه کېده دا خو دین دی دا په ډېرو لږو خلکو کې نن سبا دا غیرت د الله دپاره دا په ډېرو لږو خلکو کې دی لکه اوس جهاد کول د کافر ته چې د مجاهد دومره غصه دی ولې ورته غصه دی په ځان دپاره د چا دپاره د الله دپاره ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې خطبه به یې کوله احمرت عینا سترګې به یې سرې شوې وعلى صوت اواز به اوچت شو واشتد غضبه په غصه کې به لګیا ولې د ځان دپاره الله دپاره د ځان دپاره ګوره دا چلونه نه کول انس بن مالک وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی وی خدمت النبي صلی الله علیه وسلم 10 سنین لس کاله ما د پیغمبر خدمت کړی په لس کالو کې ما ته دا نه دي ویلي چې دا کار تا ولې نه دی کړی او دا دې ولې کړی چې یو کار ما کړی ما ته داسې نه وي چې دا دې ولې کړی او چې نه مې دی کړی داسې راته نه وي چې ولې نه یې کړی دا سړی د ځان دپاره نه غوسه کېږي عائشه رضی الله عنها وایي په صحیح بخاري کې دا حدیث ته په صحیح مسلم کې مشتي من تقم رسول الله صلی الله علیه وسلم لنفسه فی شیء قط پیغمبر صلی الله علیه وسلم چېرته په خپل ژوند کې د ځان دپاره بدل نه دی اخیستی چې هغه ته به چا هر څه ووي هغه به یې معاف کوو چا چې به ورته هر څه ووي هغه به معاف کوو الا ان تنتهك حرمة الله فینتقم بها لله که چېرته چا به د الله حدود کراس کول که نه او د الله د دین خلاف به یې کو نو بیا به ښه ټیټ بدل له هغه سړي نه اخیستو او غصه به او غیرت به د الله دپاره و د ځان دپاره به نه و ته که غصه کېږي د چا دپاره به غصه کېږي د الله دپاره یو سړی دې ولیدو په دین پسې خبرې کوي او ته غصه شوې او مخ دې سور شو اواز دې اوچت شو رګونه یې د مرۍ راوپړسېدو دا خو د غیرت غصه دی دین دپاره دا خو پکار دی د غیرت دین دپاره
د ځان نه به بې غیرته نه جوړوئ چې یو سړی ستا په مخ کې لګیا د الله نافرماني کوي او په تا کې زره برابر غیرت نه راځي نه داسې ایمان شو د الله دپاره خو به غوسه کېږي اوس ته کور ته راننوتې او وړو ټي وي راوړی فلم پکې ګوري او بیا راووتې چا نه تپوس وي تا خو سره څه ونیو پیغمبر وایي چې غوسه مه کوئ دا دې مراد دی راواله دا ټي وي ځمکې ته راواچوه او ماتې که دا واړه منې که پوه که نه پوهېږي ویې وهه ویې ټکوه بل ورته نه نه ښه کار نه کوې غوسه دې وکړه نه دا وایي هغه غوسه نه ده دا غوسه د چا دپاره ده د الله دپاره ده ښه ته کور ته رالي او ستا زوی ستا موبایل اغستی دی او ګوتې پکې ولې خراب کړی دی ډیش ټینګ به څه کړي زمونږ قصه الټه روانه ده دې ټیم کې داسې حال به ورسره وکړي سرمن ترې واړی ښه سهار منزل هغه ودرې څه غوسه شتې نه ښه کار الله نړ هغه وباسي له کوره قصه ټوله الټه شوې غوسه د الله دپاره پکار ده موږ د الله دپاره نه کوو د خپل ځان دپاره یې کوو د دنیا دپاره یې کوو د پیسو دپاره یې کوو د پښتو دپاره یې کوو د نوم دپاره یې کوو نو غوسه په دوه قسمه ده یو غوسه شریعت یې زموږ نه غواړي کومه غوسه د الله دپاره غیرت دې ته غوسه وایي چې د غیرت تلاسي په دین او دویمه غوسه چې موږ ته منع شوي هغه د خپل ځان د بدل اخیستو دپاره د خپل زړه ایښولو دپاره دا قسمه غوسې مه کوه د دې نه ځان بلکل لرې ساته او که څوک ستا په مخ کې ځان سپک کړي لږ ساعت مخکې ما تاسو ته وایي که به پرېږدی بس یو سړی قمقل دی پرېږده زه درته یو قصه ذکر کوم ذهن کې مې راله د امام احمد بن حنبل رحمه الله باره کې راځي هغې ورځ د یو کس سره روانو د هغه کس نومو عباس العنبري نو هغه وایي زه یو پیر د ابو عبدالله سره روان ابو عبدالله د امام احمد کنیت دی وایي ما امام احمد یو ځای روان نو په لاره کې څه کسان ولاړ ګوره د قصې ته وایي دا یو دی بل ته وایي دواړه اوس غوسه شوي دي چې یبن الزاني ای د زیناکارې زویه یا ای د زیناکارې زویه دومره غوسه شوي وایي هغه بل ورته وایي چې یبن الزاني ته د زیناکارې زویه ستا پلار زیناکار او ته وایي ستا پلار زیناکار او ستا مور وایي زه ودرېدم دې کسانو ته عباس وایي او امام احمد تیر شو لاړ وی ما ته مخ راوړو د لرې نه ما ته وایي چې یا ابوالفضل ای ابوالفضل راځه راځه وایي ما ورته وایي چې څنګه راځه زموږ په مخ کې سړي لګیا دي یو بل ته کنځلې کوي په موږ لازم دي چې دوی د دې غلط کار نه څه کړو منع کړو او ته راوایې وایي ما ته وایي چې راځه لیس هذا من ذلک دا هغه نه دي هغه منع کېدو والا دا کمقلان دي سبحان الله ګوره د کمقلانو سره به ځان نه کمقل کوې د بېدینو سره به ځان نه بېدین کوې ته خپل دینداري مضبوطه ساته که څوک یې مني که نه مني خو عرش ولیني ته خپل درنوالی هغه ساته که څوک دې درون مني که نه مني الله هر څه ویني ته خپل اخلاق اوچت ساته که څوک دې ښه وایي او که نه وایي الله هر څه ویني د هر ځای کې سپک ډچ سره ځان سپک ډچ کول د کنځلمار سره ځان کنځلې کول د فحاش سړي سره فحاشي خبرې نه دې ځان لرې ساتئ او په دې یو حدیث باندې ټول درس تېر شو اوس پکې هم نورې ډېرې فایدې وي خو په دې باندې به اکتفا وکړو او دا حدیث داسې نن یې داسې ویسئ په سینو کې او په دماغو کې چې دا نصیحت پیغمبر تاسو ټولو ته کړی دی چې لا تغضب او چې غوسه هم کنټرول کړه که نه نو ژوند به هم ټول صحیح هغه به ښایسته شي نو اوس په دې نصیحت ورسېدی که نه موږ خو پوره کوشش وکړو چې ښه واضح کړو چې په دې باندې عمل وشي ځکه چې زموږ پښتنو کې د دې خبرې ډېر سخت ضرورت دی پښتانه د غوسې په کنټرول کې دي خو غوسه د هغوی په کنټرول کې نه اکثر یې نه وایي تماچې راواخېسته ډز سړی وویشتو او وایي چاړی راواخېسته او په خېټه کې ول ور ومنډل او وایي تبر یې راواخېستو سر له یې راواچو
او کاڼې راواغېست او ککرۍ ورله وویشت دا زموږ د پښتنو کیسې نو زموږ پښتانه د غصې په کنټرول کې دي غصه د دوی په کنټرول کې نه ده موږ له پکار دی چې اول غصه کېږو